बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़मा ग्रान ख़वान मलगरो दोस्तानो चरता चवई खाद आबादो सही नन मुहिम खबरनों के असो खबरनों ढेर ज़्यादती खो तवसरा दी खबरनों की खुद पाक अफगान मुज़ाकरात पा हवाले सरा और तालिबान यानी TTP चकम तहरीकी तालिबान दी हम दरार रागलल हम बैनात रगली दी खो अफगान तालिबान चकम दी पदी खबरा बने उस इग्रिशु खबरा निजदेदा څه خبرې پکې روانې دي دې سره سره به نن شپه ډېره خطرناکه ده. یو طرف ته ټرمپ ډېر سختې دړاکې ورکړي دي نن شپې په حوالې سره چې ایران به موږ فتح کړو. بل طرف ته ایران نه هم ډېر سخت جوابي بیانات هم راغلي دي او حملې هم شوي دي په تزا سعودي عرب باندې داسې نورو ځایونو باندې مزایلې بیا خورې کړي دي او نقصان یې کړی دی. دې سره سره یو موږ هم په دې درد کې شامل یو خو پاکستان اخرکار په دې باندې سخت نوټس هم اخیستی دی. مسجد اقصی برحمتي شوي ده چې هغې اسرائیلي چې کوم فوزیان دي هغه دي نو هغو داسې لاړ دي چې هغه باندې پاکستان هم ډېر سخت خفګان کړی نور اسلامي ممالک هم. دې سره سره یو به انټرسټینګ خبر یعنی زموږ دپاره خو خیر انټرسټینګ نه دی خو تاسو دپاره به دا یو حیرانتیا شي چې د استرالیا کمانډو یعنی د آرمی کمانډو هغه په استرالیا کې سیډني کې په دې وجه ګرفتار کړی شوی دی چې په افغانستان کې هغه بېګناه افغانان مړه کړي دي. یعنې دا ډېر زبردست سټوري ده. په دې باندې موږ تاسو ته لږ بریف کوو هم چې دا وجه څه وه او ولې ګرفتار کړی دی. دا شانې خو بیا ډېر کمانډو دي امریکا دا ډېر دي خو دغه غریب پکې څنګه راغلل. موږ غریب نه وایو سوري یعنی دا یو کس پکې ولې راوستل چې دا نور پکې نه راولي. خو بهرحال چې دا راوستل هم دا په شا باندې هم نورې خبرې هم دي خو دا ډېر هم انټرسټینګ خبر دی او خبر دې سره افغانستان سره تړلی شوی دی. نو موږ به تاسو سره دا هم شامل کوو. ورسره به لږ تحریک انصاف هم ټچ کوو چې هغه دپاره حالات ډېر زیات ګرم دي سخت دي. پنډۍ کې جلسه به څنګه کوي او د هغې لران څه وایي. خو موږ سره اوسئ او ویډیو اخیره پورې وګورئ او چا نه یم سبسکرایب کړی نو لازمي سبسکرایب کړئ او هغه سره سره او تاسو نه خواست هم دا دی چې کمنټس خپل رای لازمي راکوئ. اول خبره خو به زه یم چې سټارټ دغه نه واخلو چې کوم دړاکې دي دمکیانې دي نن شپې حالات ډېر زیات کړکېجن وکېږي. پاکستان شروع دا دواړو په منځ کې روغې کوشش کوي خو بل طرف ته د دړاکو یا دغه معاملې دومره خبرې خرابې کړي دي چې پاکستان هم اوس نه پوهېږي چې څنګه راټول کړو. خو یو طرف ته امریکا هم غواړي چې روغه وشي خو بهرحال هغه خپل ضد نیولي ده او امریکې ته ډېر زیات په دې معاملې کې ډېر زیات زیان ورسېده ډېر نقصان ورسېده. عالمي دنیا کې وشرمېده خو بهرحال هغه اوس خپل د طریقه کار دغه ګټه بلي او څه طریقې باندې ځان وبسلو کوشش کوي. دې سره سره موږ تاسو ته دا ووایو چې مسجد اقصی برحمتي څنګه شوي ده چې هلته اسرائیلي فوزیان همدغه شانتې لکه بوټانو سره خطر کړي ده. هلته ډزې فایرنګ هم شوی دی. نو په دې باندې لقبونه ډېر اوچت شوي هم وو خو بهرحال پاکستان نن سرکري توګه باندې خارجه دفتر نه سټیټمنټ هم جاري شوی دی او د دې خبرې انکوایري او انټرنیشنل لا خلاف ورزي او ډېر سخت بیان هم پرې راغلی دی او دې باندې یو قسم ایکشن اخیستی دی او اقوام متحده ته هم اپیل کړی دی. دې سره سره د تحریک انصاف خبر به سره شامل کړو بیا د نور خبرو ته راځو چې تحریک انصاف اوس دې وخت کې ډېر سخت په مشکل کې داسې راغلی دی چې پنډۍ کې دفعه یو سل څلوېښت څلور ولګېده ان دفعه 144 چا کې ډبل سوارلي باندې هم لکه 2 کسان هم په موټرسایکل به باندې وي هغه نه علاوه 4-5 کسان چې یو ځای وي هغه باندې ګرفتاری به کولی شي. نو بیا به جلسه جلوس څنګه کوي یا به نور څنګه کوي چې نه هم اپریل باندې هغو باقاعده اعلان کړی چې لیاقت باغ کې به جلسه کوو. خو بهرحال دا ستونزې چې کومې دي ډېرې رامخته شوي دي ورته. بل طرف نه ښه خبره ده که سپریم کورټ نه چې ملکتونو اجازت بیا ورکړی شوی دی او هفته کې هغه نه علاوه څه کیسز هم
هغه وډرا شوي دي. خو بهرحال دغه عام معمول روټین خبره د دې نه مخکې عدالتونو کړی، خو بهرحال اوس ملکتونه به هم مخصوص انداز سره کیږي، لکه بریسټر صفدر شو یا داسې خاص چې کوم وټاکي سرکار چې هغې په سرکار انډر کې وي. خو بهرحال دې سبا ګورو چې مخکې حالات څنګه پیدا کیږي. خو دې وخت کې انټرنیشنلی حالات یا نور صورتحال دومره خراب دی چې د تحریک انصاف اندروني معاملې چې کومې دي هغه که اوس غواړي هم نشي کولی. بل طرف ته هغو ته هم ډېرې سختې ستونزې رامخکې دي. بیا خیبر پښتونخوا کې که تاسو وګورئ بدامنۍ هغه نه علاوه په بنو کې تاسو ګورئ نن سهار اټیکونه همدغه شانتې په نورو جنوبي اضلاع کې د طالبانو دغه عملیات چې کوم دي روان دي، بدامني ورځ په ورځ زیاتیږي. صوبې دپاره هم ډېر زیات ټینس صورتحال دی. اوس رات توانایي یعنی د پټرولیم مصنوعاتو باندې نن هم پارلیمنټ کې بحث او په دې باندې هم جنګ جګړې او پاکستان کې مهنګۍ ورځ په بله سیوا کیږي. اوس رضو د دلچسپ خبر سره به زه هم چې دلچسپ خو الله دې په حوالې سره دی چې دې کې تاسو ته زه څه ښیم چې دا یو کس اوسه پورې په اسټرالیا کې خو دا نور به نه به څه کیږي. خو راځم د پاک چین مذاکرات په حوالې سره ډېر اهم پیشرفت شوي دي او د کې د افغان طالبانو اخر کار بیا هغه ټي ټي پي باندې رضامندي کړې چې دا به عملیات پاکستان کې نه کیږي. بل خوا حافظ ګلبدر بیان هم داسې راغلی دی چې څه قسمه هم پاکستان کې کروي ونه کړی شي. نن خپل ګروپ ته دغه ورکړی شوی دی. اوس ټي ټي پي کې هم ځنې سرکرده نورولي مسعود یا دغه شانتي کوم ګروپ دی، لکه مختلف ګروپونه په دې کې هم شامل دي چې هغې په دې باندې دې سره متافق نه دي. خو افغان طالبان حکومت چې کوم دی په دې حوالې سره چې خپله خاوره به نه استعمالیږي بل ملک خلاف، او خاص کر چې کومه دغه ټي ټي پي معامله ده په دې باندې سنجیدګۍ سره به کار کیږي او دغه به دې دپاره به سخت تړون کیږي. اوس صرف د لیکلو او دغې معاهدې خبره ده چې نن شپه کیږي سبا کیږي چې دا یو کلیر کټ معاهده وشي او چین په دې کې زمینګړه پاکستان ته میلاو شي. نو دې سره فوري چې کوم دا لارې بندیزونه دي، تورخم بندیزونه دي، چمن بندیزونه دي، دغه شانتي نور هغه دي. نو کومګه دلته نن هم په پارلیمنټ کې چې کوم حکومتي سرکرده هغه دي، نو دې سره خبرې کولې غواړي چې معاهده وشي نو دغه شخړه هغې ورځ بیا ختمه ده. نو دې سره دغه ډېر زیات پرابلم چې کوم ولس ته رامخته شوی دی نو دا به هم دې سره حل شي. او سره د پاک افغان کم ټینشن صورتحال دی نو دې کې به ډېر ښه والی هم راشي. خو دغه صورتحال باندې یقینا چې نن شپې یا سهار پورې دغه امکان دا هم ضروري. خو بل طرف ته ایران او امریکا چې کوم نن شپې خطره ده، لکه بله ورځ هم آرمي چیف جنرال عاصم منیر صاحب غونډه شپه په ټلیفون تېره کړې وه چې حمله ونه شي هغه ونه شي، لکه هغه هتیار چې کوم اخري درجې هغه دي کیمیکل چې هغه استعمال نشي او دغه صورتحال خراب نشي. خو بهرحال صورتحال کې پاکستان دواړو منځ کې ګیر دی. اوس الله دې وکړي چې معاهدې ته دا هم تیار کړي او دغه وجې نه جو دغه په ریجن کې نه بلکې ټولې دنیا کې دغه مسله په تیزۍ سره روانه شوې ده. خو اوس راځو دا خبر دپاره چې دا خبر تاسو زه کوم نو دا د افغانستان کې جنگي جرایم، یعنې په افغانستان کې چې کوم جرمونه یې کړي دي هغه پخوانی اسټرالیا کمانډو دی او هغه نوم دی بین رابرټ سمیت. بین رابرټ سمیت هغه گرفتار کړی شوی دی په سیډني کې. دغه حوالې سره که تاسو دا وګورئ نو په دغه چې کوم د نیټو فورسزونو دي په دغه کې یو کم 40,000 فورس چې کوم هغه اسټرالیا هم کې شرکت و په د نیټو فورس کې. په دغه کې چې کوم بیا هلته په دې باندې الزام دا و بین رابرټ سمیت باندې، بلکې هلته صحافیانو دا خبرونه مختلفو جریدو کې هم بیا لوکل صحافیانو سره انټرنیشنل صحافیانو هم په دغه کې بقاعده توګه داسې خبرونه ورکړي چې دا چې کوم کمانډو دی د بین رابرټ سمیت د اسټریلیان، لکه دی به افغانان لکه ځنې پکې ویټنس هم داسې صحافیان راغلي وو چې هغوی دا افغانان چې عام بېګناه خلک وو عام به ودرول نو همداسې به مړ کړو، لکه خوند دپاره به مړ کړو. نو په زرګو افغانان چې کوم دي په افغانستان کې دي مړ کړي دي او د دې ګرفتارۍ په شا باندې هم انټرنیشنل هغه مو خدا عدالت کې باقاعده توګه په دې حوالې باندې کیس دایر کړی شو
او عدالت کې دا پیشه دپاره هم راتله چې سیډني کې دا ګرفتار شو. دا کروینې 2021 نه دغه پیچیده تحقیقات چې کوم وو دغه به د کې شروع به د کې اسټریلین فیډرل پولیس او افیس او دغه سنت سپیشل انویسټیګیشن ټیمونه هم جوړ کړي وو چې هغه نه هم دغه خبره او څه فوټیجز څه صحافیانو ریکارډ چې کوم دی هغه هم جمع کړي وو او په دغه کې دوی صحافیانو باندې هم حتی کې عزت یعنی مقدمه خلاف هغه کړي وو چې دا ما باندې دروغو کیس کړی دی نو حتی کې عزت هم دی کړی خو 2023 کې دغه فیصله شوې وه او دغه باندې د افغان بېګناه شهریانو قتل چې کوم دی هغه ثابت شوی نو په هغه کې دغه نن نابغه چې کوم دی دغه خبر دی چې دا ګرفتار کړی شوی دی او په دغه حوالې سره یقینا چې په دې که موږ خبره وکړو نو دغه شانتې که انصاف په انټرنیشنل دنیا یا په دغه نه کیږي نو دغه شانتې څومره بېګناه افغانان په د نیټو فورس په افغانستان کې یا وژلي دي یا نور بېکوره کړي دي دغه شانتې نور څومره ظلمونه شوي دي نو یقینا چې انټرنیشنل لا یا دغه شانتې قوانین که صحیح کار کولی نو د انساني حقوق یعنې دغه شانتې تنظیمونه نو بیا به خاص کر په پاکستان افغانستان کې دغه شانتې جرمونه یا دغه شانتې قتلیام نه کېدلی خو بهرحال دغه وشیم د یو ښه ټیسټ یعنې یو سبق آموز هغه دی چې سزا ورته میلاو شي یا پنسي شي یا دغه قانون مطابق کم سزا میلاویږي هم خو دغه شانتې یو ښه جسټس هم تلی شي نو دغه خبرونو سره نن تاسو نه غواړم اجازت او امید لرم چې تاسو به خپل کمنټس رای لازمي راکوئ. ډېره مننه. خوشحاله او آباد اوسئ.